هلکه د غریب سړي زامنو ستاسو نه چې پرون د سوات د سیند نه ماشومانانو د ښځې ویړو تاسو ټول د لګانو ورته کتل په 2025 کې تاسو سیند ته ټوپان ویشتل دا د ټوپانو شی دی ستاسو د سټیټ سره نه هلیکاپټر نه د سره یو جیټ سکي سره نو چې په جیټ سکي کې ناستلی وی لایف جاکټ ته اچولی ورغلی ماشومانان دې دغه کړو عمران خان بامبڑ د مور میړه خو یو خطر نہیں کولے جو ہمارے د مور کا میړه آزاد کرو عمران خان جو ہے اقدر لسو کی خود ودر کی کنا خو تاسو هم بابړانی کونیانی پښتانه غام بامبړو هغه بامبړ بدل خزي او الکان راوستل درنو چې د لګان د وسان سی چری دلو کو تاسو لا خو اوس پتا سو یو کارو کتا سو کې غیرتی او کتا سو د سړی ځامنی د سوات چې څومره ایم پی ای دی ام ان ای دی سیاستدان دی دا هغه خزه بچی براوړي او د قسین په منځ کې به ودره او دا به غیرت به وته ودره چې د مخې وشي دی په درد پوشي او بیا به دا به غیرت واجه هلیکاپټر په سو کې زما په یو فراری باندې قسم د دوه درې هلیکاپټر کې اوس په سو دوسان وی جوړاله والا بالکل دلاله تاسو دا غیرت وکي اول د دینه دا ټول سین ته ویلي چې دی درد ګوري بل ټوپک راولي د پاکستان نه جدا شي وروره د پاکستان حکومت پښتون ته رسپی په نظر ګوري دا سوات په جدا سټیټ شي زه در باندې حکومت کوم ایرپورټ ته سرشته ایرلاین بدی شي هلیکاپټر بدی شي ستاغه عمران خان بامبړ چې بیا دله د اوسه زیناکار چې پاکستان ته خلک ویزي قسم پر رب ز پښتون يم ستا سوات ته دا پاکستانین بیا ویزي لږ یاره دار شایدان ور ملک دی او کم بے غیرت چې شیخ غلام دی هغه واپس راولم و به چې وایي چې هو چې موږ ویږي ختم کو خرو بس زمانہ کوتک پخوري دا پټي بسوک کوي د بغري زامنو او چې بچي به می سخوري چې ورړی راوړی پانی به دي بچي خوري بيزي شي خو خپل ملک په جوړ کو خپل به یو پیسې خلک برته کړي کمپنیانی بر ټول ناول خپل کمپنیانی درړم بیا به ټول د سواد چې د ای کامرس هب به جوړ شي فیکټرانی به لګو خو تاسو د لګانو خو دانه د بامبړ زامنو چې هماره عمران خان که د مور میړه آئیگا او موږ له بسوا جوړ کړي د بغرۍ زامنو که زه درشم زه یې نشم کولی تاسو به راسره ودرېږئ چې تاسو راسره کار کوئ دا هر څه به جوړ شي ځان کې غیرت پیدا کړئ که غیرتیان یې دا کار وکړئ انشاءالله زه دا هلیکاپټر عملم ریسکیو سیسټم در جوړم جدا مکتب جوړم ښه حکومت در باندې کوم او چې زما په حکومت کې چا د کونو کارو کو خوټې ته کټ کوم تاسو به وګورئ تاسو نه به زه سړي تاسو د سپي الوا دي تاسو چې دی بې غیرت دی تاسو نه زه سړي جوړوم تاسو دا ټرای وکړئ که نوی ملک غواړئ دا غیرت پکوئ که دا دوه غیرتونه یې وکړو جو بس زه یو را روان صدر یم پاسئ د بغرۍ زامنو ټوپان ولي